سلامونه او وخت په خیر د جی بهیر یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ یو ځل بیا زه غیر بهیر مو د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په 38م کلاس کې ښه راغلاست کوم خدای دې وکړي تیر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او نوي درسونو څخه هم یو څه ډېر زده کړئ راځو د نن ورځې درس ته د نن ورځې په درس کې د تیر په څېر درې برخې لرو ګرامر words او sentences جملې لرو لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته د ګرامر په برخه کې موږ نن جمله یا سنټنس لولو راځو د جملې تعریف ته لومړی a group of words which has a complete meaning or makes a complete sense is called sentence a group of words which has a complete meaning or makes a complete sense is called sentence جمله د کلمو یو ډله یا یو مجموعه ده چې بشپړه معنا ولري جمله بلل کیږي صحیح ده د کلمو یو ډله چې بشپړه معنا ولري جمله بلل کیږي لکه څنګه لکه وایي چې he came to class yesterday هغه پرون کلاس ته راغی صحیح ده د کلمو یو مجموعه ده he came to class yesterday ټول سره یو ځای شوي دي مثلا pronoun verb preposition noun او adverb دا ټول سره یو ځای شوي دینه یو بشپړه جمله جوړه شوې یو بشپړه معنا ورکوي صحیح ده sentence is divided into 5 parts in meaning د معنا لمخې جمله په څلورو ډولونو ده په څلورو برخو باندې ویشل شوې ده صحیح ده first declarative sentence خبری یا بیانیه جمله declarative sentence a sentence which expresses a statement or assertion is called a declarative sentence A sentence which expresses a statement or assertion is called a declarative sentence. خبری جمله هغه جمله ده چې یو وینا یا خبر څرګندوي. صحیح ده؟ څه کوي؟ یو وینا یا خبر چې څرګندوي د خبری جملې په نوم یادېږي. لکه وایي چې I saw him last week. ما هغه تېره اونۍ ولیده. نو دې ته څه وایي؟ دې ته خبری جمله وایي چې یو خبر وړاندې کوي. صحیح ده؟ Second ورپسې چې د imperative sentence یا امریه جمله صحیح ده imperative sentence a sentence which expresses a command advice or request is called imperative sentence a sentence which expresses a command advice or request is called imperative sentence امریه جمله هغه جمله چې یو امر command نصیحت advice او وړاندیز ریکوست څرګندوي عبارت د امریه جملې څخه دی دې ته څه وایي دې ته امریه جمله وایي لکه please come on time مهرباني وکړئ په ټیم راشي په خپل وخت راشي نو دا امریه جمله شو صحیح ده ورپسې نمبر 3 کې interrogative یا interrogative sentence سوالیه یا پوښتنیزه جمله sentence which asks a question is called interrogative sentence صحیح ده هغه جمله چې د یوې پوښتنې کولو لپاره کارول کیږي هغې جملې ته څه وایي پوښتنیزه جمله یا سوالیه جمله ورته وایي interrogative sentence ورته وایي لکه څنګه لکه where are you living now ته اوس چیرته اوسېږي یا تاسې اوس چیرته اوسېږئ نو دا وګورئ دا پوښتنیزه جمله شو صحیح ده Number 4 exclamatory sentence دعایه یا استعجابیه جمله چې ده sentence which express a strong feeling or emotion is called exclamatory sentence which express strong feeling or emotion is called exclamatory sentence دعایه یا استعجابیه جمله هغه جمله چې یو قوي احساس یا قوي هیجان څرګندوي صحیح ده هیجان څرګندوي د استعجابیه جملې په نوم یادېږي لکه what a noisy boy he is کنه څومره یو شور جوړونکی هلک دی څومره شور کوي alas he has died هو هغه مړ شوی دی صحیح ده لکه ګورئ دلته exclamation ښایي صحیح ده ګورئ exclamation ښایي دعایه یا استعجابیه جمله چې ده دا یو strong feeling یا emotion ښایي صحیح ده قوي احساس یا هیجان څرګندوي Number 5 کې چې دی optative sentence ندایه تمنایی یا ارزویی جملې optative sentence تمنایی یا ارزویی جملې ته وایي a sentence which express a desire or wish is called optative sentence هغه جمله چې یوه غوښتنه یا هیله څرګندوي هغې ته تمنایی یا ارزویی جمله وایي صحیح ده لکه څنګه may you recover very soon خدای دې وکړي چې زر ښه شي یا هیله لرم چې زر ښه شي
نو دې جملو ته څه وایي اوپټیټیو سنټنس. یا may you succeed and your examination. may you succeed and your examination. کامیاب شي په خپل امتحان کې کامیاب شي یا خدای دې کامیاب کړي. نو دې جملو ته څه وایي؟ دې ته تمنایي یا ارزویي جملې ویل کېږي. ورپسې د ګرامر برخه پای ته ورسېده. اوس راځو د کلمو برخې ته. د کلمو برخه کې موږ 15 کلمې لرو. sharpen, sharpen, shelf, shelf, spend, spend, surge, surge. sharpen معنا تیر کول، تیزول. shelf تاخچه. spend مصرفول. search پلټنه کول، تحقیق کول، لټول. په دویم سلاید کې 3 لغتونه لرو. speak خبرې کول. stop stop ودرېدل یا ودرول. sleep sleep ویده کېدل، خوب کول. دریم سلاید د لغتونو ته راځو. 4 لغتونه پکې لرو. sauce sauce seek seek soon soon saw saw. sauce معنا خوروا. seek پلټنه کول. soon زر. saw لیدل. د سی دویم حالت. وروستي سلاید ته راځو. 4 لغتونه پکې لرو. talent talent talented talented tolerate tolerate task task. talent استعداد یا لیاقت. talented با استعداد یا لایق. tolerate تحمل کول یا زغمل. task task وظیفه یا دنده. دا د نن ورځې د لغتونو برخه د پای ته ورسېده. وروستۍ برخې ته راځو. د جملو برخې ته لومړۍ جمله لرو. No, when I have a little exercise, I get out of breath quickly. No, when I have a little exercise, I get out of breath quickly. نه، کله چې زه لږ ورزش وکړم بیا ساه نشم اخیستلی، ساه نشم ایستلی، ساه مې بندېږي. Number 2, what sports do you do or what sports do you play? ته کوم ورزش کوئ؟ Number 3, I play basketball and I often go climbing. I play basketball and I often go climbing. زه د باسکټبال لوبه کوم او اکثره وخت غره ختلو ته ځم. Number 4, what's your favorite sport? What's your favorite sport? ستا د خوښې ورزش څه شی دی؟ Number 5, I love swimming. I love swimming. زه لامبو وهلو سره مینه لرم. د نن ورځې د جملو برخه هم دلته پای ته ورسېده. د نن ورځې درس هم دلته پای ته رسېږي. له لیدو څخه مو یوه نړۍ مننه. هیله ده ویډیو له ملګرو سره شریک، لایک او کمنټ کړئ. Thanks for watching.